بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زه په دغه لیکچر کې ستاسو دوه فنکشنز در پیژنم چې یو د لن او دوهم د ډیټا لینث. دغه دواړه د مایکروسافت اس کیو ایل سرور بلټ ان فنکشنز دي. بلټ ان فنکشنز نه مراد دغه ده چې دغه د مایکروسافت لخوا لیکل شوي دي او اس کیو ایل سرور کې ځای پر ځای شوي دي ترڅو زموږ ستاسو په کار کې چټکتیا او اسانتیا رامنځته کړي. دوستانو لن فنکشن چې دا میټا ډیټا کویری کوي، یعنی په یو سټرینګ کې څومره کریکټرز موجود دي یا سټورز دي هغوی تعداد په اړه موږ ته معلومات راکوي. ډیټا لینث فنکشن چې دا هم کویری میټا ډیټا ده، خو په یو سټرینګ کې څومره بایټ سټور دي، یعنی یو سټرینګ څو بایټه ځای په میموري کې نیولې ده د هغې په اړه موږ ته معلومات راکوي. دوستانو یاد دې وي چې انورچار ډیټا ټایپ کې یعنی یونیکوډ ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه په یو کریکټر چې دا 2 بایټه ځای نیسي. دوستانو دلته ستاسو لیدلی شئ چې زما کویریز لیکلې ده سلیکټ کلاس کې ما لن فنکشن کارولی دی او هغې ته مې یو سټرینګ پاس کړی ده. د سټرینګ په منځ کې ستاسو لیدلی شئ دوستانو چې سپیسز موجود دي، یعنی د ټي او اس په منځ کې هم سپیس موجود ده، همدا ډول د ال او اس په منځ کې هم سپیس موجود ده، همدا ډول د ار څخه وروسته هم سپیس موجود ده. خو لن فنکشن چې دا یوازې موږ ته دغه معلومات راکوي چې په دغه سټرینګ کې چې کوم موږ ستاسو دلته لیکلی موږ ورته پاس کړی ده په دې کې څو کریکټرز موجود دي یا سټور دي هغوی د تعداد په اړه موږ ته معلومات راکوي. که چیرته زه دغه کویري سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم ستاسو به ووینئ دوستانو چې نتیجه کې موږ ته شل راکوي. دا ځکه چې د سپیس څخه پرته په دې کې تقریبا شل کریکټرز ذخیره دي، یعنی دا ام نه ونیسه تر آر پورې چې کوم دي دا شل کریکټرز دي. ډیټا لینث چې دا د یو سټرینګ کې څومره بایټه سټورز دي یا دغه سټرینګ څو بایټه ځای په میموري کې نیولی ده یا د دې لینث څومره ده هغې په اړه موږ ته معلومات راکوي. که چیرته زه دغه فنکشن چې کومه په سلیکټ کلاس کې لیکلی ده هغه ایگزیکیوټ کم او رن کم، ستاسو به وګورئ چې دلته زما ته چې کوم دا نتیجې کې 25 راکوي. دا ځکه چې په دې کې سپیس چې کوم دی هغه 15 کریکټرز ځای نیولی ده، هغه په اړه معلومات هم راکړل. که چیرته زه دواړه یو ځای کوم چې دواړو ته ما یو شانتې سټرینګ پاس کړی ده چې هیڅ ډول توپیر نه لري، دغه دواړه په یو وخت کې زه سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم، ستاسو به ووینئ دوستانو چې د لن ریزلټ چې د هغه شل ده او ډیټا لینث چې ده د هغې 25 ده. دا ځکه چې سپیس چې دا ډیټا لینث چې د هغه شماري او ډیټا لینث چې د سپیس شماري او لن چې د سپیس نه شماري. لن فنکشن چې دا د کریکټرونو تعداد موږ ته راکوي او دغه چې د بایټس په اړه موږ ته معلومات راکوي چې په دغه سټرینګ کې څو بایټه سټور دي یا دغه سټرینګ څو بایټه ځای نیولی ده په میموري کې. دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لو چیغتن سپارم. الله مو مل شه.